سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. معراج شینوار یم، یو ځل بیا معراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل لوري. په نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د کریپټو کرنسي ځینې کوینونه درښیم چې دغه کوینونه تاسو په سپاټ کې واخلئ او په راتلونکي کې به انشاءالله تاسو سره دغه کوینونه ډیر ښه قیمتونه اخلي. راځئ په دې ویډیو کې زه تاسو ته د کریپټو کرنسي په سپاټ برخې ځینې کوینونه درښیم، هغې ټول تشریحات تاسو ته درکوم چې دا کوین تاسو واخلئ، انشاءالله په راتلونکي کې دغه کوینونه تاسو ته ښه ګټه درکولی شي. نو ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان ټکنیکل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم د سپاټ دپاره ځینې کوینونه تاسو ته معرفي کوم چې دغه کوینونه دي. اوس مهال ځینې کوینونه ډیر زیات پمپ کړی دی، په راتلونکي کې به دغه کوینونه انشاءالله ډیر ښه قیمتونه اخلي. راځو د ویډیو طرف. هغه ملګري چې تر اوسه زموږ ټلګرام چینل نه دی جوین کړی، مهرباني وکړئ تاسو دا کوم چینل چې اوس مهال زما ګورئ په دغه ټایټل باندې په دې لیکنه باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیست تاسو به راشئ او زما دغه ټلګرام چینل به له دې برخې نه تاسو څه کوئ جوین کړئ. صحیح شو؟ زما ټلګرام چینل ته لازمي راشئ. خو اوس راځو تاسو ته ښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په سپاټ برخه کې دغه کوینونه واخلو، کوم کوینونه موږ تاسو دپاره ښیي تر څو په راتلونکي کې موږ تاسو له دې څخه ښه ګټه وکړو. زه به راشم باینانس ته، باینانس به راخلاص کړم. په باینانس کې به موږ زه تاسو ته دغه کوینونه وښیم چې په باینانس کې کوم کوینونه دي موږ سره، او تر څو په راتلونکي کې موږ تاسو ته دغه کوینونه چې دي ښه ګټه راکړه. ځینې کوینونه چې ما تیرو 2 ورځو راهیسې وکتل چې هغوی ډیر زیات ښه پمپ کړی، صحیح ده، یعنې مارکیټ عموما ډاون دی، خو ځینې کوینونه چې دي په مارکیټ کې ډیر زیات پمپ کړی دی چې په هغې برخې څخه دلته ما سره یو تیار راغلی دی، زی سی په نامه یو کوین دی. ټیک شو؟ دغه زی سی په نامه یو کوین دی چې تقریبا د تیرو 2 میاشتو راهیسې ډیر ښه پمپ کړی دی، یعنې په مارکیټ کې ډیر زیات ښه قیمت اخیستی دی. صحیح ده؟ اوس ګورئ دغه کوین دی، زه دغه چارټ مانتلي ته واړم تر څو تاسو ته وښیم چې دغه په تیرو 2 میاشتو کې له څو څخه تر څو قیمته پورې تللی دی. صحیح شو؟ او په راتلونکي کې به کوم قیمتونه لاړ شي، یعنې کوم کوینونه به لاړ شي. ګورئ په تیرو 2 میاشتو کې د دې کوین قیمت تقریبا د 1500 ډالرو څخه د دې کوین قیمت ورسید 2500 ډالرو ته. یعنې که چېرته تاسې په دې کې 100 ډالر پانګونه کړې وای، په 100 ډالر تقریبا 10-12 کوینه کېدل. 10-12 کوینه چې تاسې اخیستې وای د 100 ډالرو او 2500 کې تاسو یو کوین خرڅ کړی وای، تقریبا 2000 ډالر پرافټ یې تاسو ته درکاو 100 ډالرو. ټیک شو؟ یعنې په 15-14 ډالر کې د دې کوین قیمت دی لاړ تر 2500 ډالرو پورې. د 2 میاشتو راهیسې د دې کوین قیمت 2500 ډالرو ته ورسېد. یو کوین دا دی چې دا تاسو ته ښیم او د دې بیا خصوصیات هم تاسو ته ښیم. صحیح شو؟ یو دا کوین ما سره بل کوین زه په سپاټ کې تاسو ته هم ښیم. بل کوین موږ تاسو سره ډاشا په نامه یو کوین دی. ټیک شو؟ دلته ما تیار سره سرچ کړي هم دي. صحیح شو؟ دغه کوین دی، دا هم تقریبا له 1200 ډالرو شاوخوا وخت تر 2500 ډالرو پورې د تیرو 2 میاشتو راهیسې د پمپ وکړه. صحیح شو؟ له 1200 ډالرو څخه د پمپ وکړه، له دې ځای څخه تر 1200 ډالرو پمپ وکړه، تر 2500 ډالرو پورې د پورته پمپ وکړه، یعنې ډېر زیات مخکې لاړ او ډېر زیات حرکت یې وکړ. ګورئ د دې مین وجه څه دی؟ د دې مین وجه دا ده چې د دې کوینونو ټوټل سپلای کمه ده او اکثره ټریډران اکثره خلک د دې خاطر دا کوینونه اخلي اوس مهال چې تر څو په دې کوینونو کې دوی ډیره زیاته ګټه وکړي. اوس ګور راځو د دې انفو ته راځو. انفو ته چې کله موږ تاسې راغلو، ګورئ د دوی ټوټل سپلای بیخي کمه ده، یعنې تقریبا د ډاشا د کوین د دې کوین ټوټل سپلای چې د موږ سره تقریبا 12.5 میلیونه ده. صحیح شو؟ 12.5 میلیونه د ډاشا کوین ټوټل سپلای ده چې په دې باندې تقریبا 1 بلیون پانګونه وشوه، نو د دې قیمت ډیر زیات جیګ لاړ، یعنې ډیر زیات اوچت د دې قیمت لاړ. صحیح شو؟ نو مطلب دا دی چې اوس وخت اکثره خلک چې زه اوس دا میاشت 2 ګورم، اکثره یا غټ سرمایداران چې دی هغوی کوشش کوي چې داسې کوینونه په مارکیټ کې هغوی ته قیمت واخلي او داسې قیمتونه پمپ وکړي، داسې کوینونه پمپ وکړه چې د هغوی ټوټل سپلای کم وي. صحیح شو؟ اوس لکه دغه کوین دی، د ټوټل سپلای څومره ده؟ د ټوټل سپلای تقریبا 12.5 میلیونه ده. نو دې کوین کې پانګوال زیات ورته راغلل، پانګه اچوونکو ته یا څوک چې هغه غټ سرمایداران دي، سمارټ مني دي، د هغوی سره ډېره زیاته اندازه پیسه ده، نو هغوی دغسې کوینونو ته اوس توجه زیاته کړه. صحیح ده؟ ځکه چې دغسې کوینونو چې لږه پانګونه دوی وکړه، لږه نور واړه ټریډران له دوی سره یو ځای شي، نو دوی ډېره ښه ګټه ترې اخلي. نو دغسې کوینونو ته اوس ټوټل سپلای کمه ده. صحیح شو؟ یو دا کوین دی.
بل ګوره زیسی کوین ټوټل سپلای هم زه راشم انفو ته د دیم ټوټل سپلای ډیره کمه ده. یعنې دغه زیسی کوین ما تقریبا 3 میاشتې مخکې ما په $30 کې دا اخیستی او تقریبا څو دانې کوین مې اخیستي خو ما بیرته زر خرڅ کړل. که زر مې نه وای خرڅ کړي تر اوسه مې هغه 15 کوینه ساتلي وای نو نن به ماته به څومره ډېر پروفیټ راکړی وای خو هغه ما ونه ساته. ټیک شو. اوس ګورئ د دې کوین ټوټل سپلای څومره ده؟ د دې کوین ټوټل سپلای ده مونږ سره تقریبا 14.10 میلیونه ده. نو اکثره چې کوم غټ سمارټ منی دي یا ډېره اندازه پیسه هغوی لري هغوی دغسې کوینونو ته څه کوي دغسې کوینونو ته توجه کوه او دغه کوینونو کې پانګونه کوه تر څو دوی په لږو پیسو باندې ډېره زیاته اندازه پیسه وګټي او دا خاصیت یوازې په کریپټو کې دی. په لږو پیسو باندې ډېره پیسه ګټي. تقریبا تاسو په $10 کې دا زیسی کوین اخیستی وای او دا اوس رسېدلی $900 ته تاسې څومره اندازه پروفیټ درکاو؟ تقریبا څو زره فیصده تاسې د دې پروفیټ درکاو. ټیک شو. نو دا یو کوین دی. خو اوس په راتلونکي کې موږ تاسو لپاره کوم کوینونه ښه دي تر څو په راتلونکي کې موږ تاسو سره ښه قیمتونه واخلي. اوس به یو کوین زه تاسو ته دا وښیم که تاسې وس لرئ 2 کوینه یا یو کوین واخلئ صحیح 2 یا یو 2-3 کوینه واخلئ. ټیک شو. اوس به راشو انشاءالله په راتلونکي کې به ټي ار بي کوین ډېر ښه حرکت کوي. ټیک شو. ځکه اوس مهال هغه کوینونو ډېر زیات حرکتونه کړي دي کوم کوینونه چې کم اندازه څه لري سپلای لري. یعنې کوینونه په مارکیټ کې کم اندازه موجود. ټوټل سپلای مطلب دا چې په مارکیټ کې د دې کوینونو اندازه دومره ده د دې نه اضافه کوینونه په مارکیټ کې څه شی دي په مارکیټ کې نشته دي. ټیک شو. زما وای فای انټرنیټ کمزوره شو زه به دا بیا ریفریش کړم. ټیک شو. اوس راځئ تاسو ته زه دغه کوین ښیم ښه دې خو تقریبا ما سره مانتلی چارټ دی. ټیک شو. مانتلی چارټ ما پکې راوړلی دی. زه به داسې وکړم چې دې کې به هغه انفو کوم معلومات چې دي هغه به ټول راواخلم. زه به دا کینسل کړم او بیرته به راشم سپاټ برخې ته. سپاټ برخې نه به داسې سرچ کړم. صحیح شو. ټي ار بي کوین به زه سرچ کړم. دلته به زه راواخلم ټي ار بي. دا د ټي ار بي کوین ما سرچ کړ. ټیک شو. ګورئ تقریبا دغه کوین چې دی یو ځل د پمپ کړی تقریبا 629 پورې رسېدلی. اوس راځو د دې انفو ګورو. صحیح شو. د دې انفو ګورو. ګورئ ټوټل د دې ټوټل سپلای څومره ده د دې کوینونو ښه ګوره ټوټل سپلای د ده 2.8 میلیونه د ټوټل سپلای ده. 2.8 میلیونه د دې ټوټل سپلای ده د ټي ار بي کوینونو. ټوټل کوینونه چې په مارکیټ کې موجود دي هغه 2.8 میلیونه دي. نو ټي ار بي کوین په راتلونکي کې موږ تاسو سره ډیر زیات ښه پمپ کولی شي. صحیح ده. پرون دې خبرې ته ما توجه شوه چې په مارکیټ کې اوس کوم کوینونه پمپ کیږي نو چې هغه ما وکتل زه دې مقصد دې هدف ته ورسېدم چې هغه کوینونه اوس مهال ډیر ښه پمپ کا چې د هغوی ټوټل سپلای کمه دي. نو ما وکتل چې کوم کوینونه چې ټوټل سپلای کمه ده هغوی دومره پمپ کړی دی کوم کوینونه اوس پاتې دي چې د هغوی ټوټل سپلای کمه ده او هغوی پمپ نه دی کړی. نو له هغې جملې څخه موږ تاسو سره دغه ټي ار بي کوین دی. صحیح شو. ټي ار بي اوس ټوټل سپلای څومره ده 2.8 میلیونه ده او په دې باندې پانګونه تر اوسه 3 میلیونه شوي. که چېرته د باندې 1 بیلیون پانګونه وشي او دا تا سره 2 کوینه 3 کوینې نو تاسو ډېر ښه پروفیټ درکوي. اوس ګورئ زه به د فور هاور چارټ وګورم. دا پرون چې کله دې ته ما پام شو دا ما لږ اندازه واخیست. ګورئ ما په دې ذهن کې واخیست. ګوره ما په $2.5 کې ټي ار بي کوین تقریبا ما $15 واخیستل پوه شئ د 15 البته 15 کوینه مې واخیستل د $3.5 په اندازه باندې. ټیک شو. نو دا موږ تاسو سره ښه کوین دی بهترین پروفیټ موږ تاسو څه کولی شي راکولی شي. ټي ار بي کوین که چېرته مو وس کېدل واخلئ په همدې شپږ تر 2 پورې دی ښه قیمتونه دي د ټي ار بي کوین. ټیک شو. هولډ کې انشاءالله په راتلونکي کې موږ تاسو ته ښه پروفیټ راکولی شي. بل کوین چې زه تاسو ته ښیم هغه به لینک دی. صحیح شو. لینک کوین دی. لینک کوین تاسو کولی شئ واخلئ ډېر بهترین کوین دی. لینک اوس مهال تقریبا $15 شاوخوا دغه لري قیمت لري. تقریبا ما د $100 په اندازه دا لینک کوین هم اخیستی دی یعنې ډېر بهترین کوین دی. ګورئ دغه لینک کوین دی. ټیک شو. لینک تاسو کولی شئ لینک کوین واخلئ. د دې ټوټل سپلای هم ډېره کمه ده. دا موږ تاسو سره انټرنیټ یو څه ضعیفه دی دا چې انټرنیټ تېز شي نو موږ تاسو سره هر څه راځي. ګورئ ما په اندیزه کې اخیستی دی ما تقریبا په 14 شاوخوا کې اخیستی دی لینک کوین. ټیک شو. نو لینک موږ سره ډېر ښه پمپ کولی شي په راتلونکي کې د دې ټوټل سپلای تاسې د دې انفو وګورئ. د دې ټوټل سپلای یو څه زیاته ده خو په راتلونکي کې دی هم ښه پمپ کولی شي. د دې ټوټل سپلای تقریبا 1 بیلیون ده تقریبا 0 میلیونه شاوخوا د دې ټوټل سپلای ده. خو لینک کوین داسې دی چې دا په ټکنالوژۍ برخه کې ډېر ښه خدمات وړاندې کوي. نو په راتلونکي کې موږ تاسو سره لینک کوین ډېر ښه قیمت اخیستلی شي. تاسو کولی شئ لینک کوین هم واخلئ. بل کوین موږ سره دی زه تاسو ته وښیم ADA په نامه. ټیک شو. اډا
دا کوین هم ډیر بهترین کوین دی EDA په نامه. په راتلونکي کې موږ تاسو سره خپم کولی شي. تاسو کولی شئ دا په 0.55 0.50 په دې قیمتونو کې واخلئ ان شاء الله. دا به موږ سره خپم کوي. بل میم کوینونو په برخه کې موږ سره PP ده. PP اوس مهال ښکته قیمتونو کې ده، تقریبا 0.0612 کې ده. که چېرته تاسو د $10 د $20 واخلئ هولډ یې کړئ ان شاء الله په راتلونکي میاشت دوه کې موږ ته ښه پرافټ راکولی شي. دغه کوینونه چې ما تاسو ته وښودل دا تاسو 2 میاشتې شاوخوا هولډ کړئ، ایله تر 2.5 میاشتو هولډ کړئ ان شاء الله ښه پرافټ به درکړي. ټیک شو، دا موږ تاسو سره ښه کوین دی. په راتلونکي کې موږ تاسو ته ښه پرافټ راکولی شي. بل موږ سره WLD ده. WLD موږ تاسو سره یو ښه کوین دی، بیسټ کوین دی، یعنی ورلد کوین دی. دا هم موږ تاسو سره په راتلونکي کې ښه پرافټ دا موږ تاسو ته راکولی شي. تاسو کولی شئ WLD کوین کې هم یو څه اندازه پانګونه وکړئ. ټیک شو، نو بل دا ټوټل سپلای چې کوم کوینونو کمه ده دا ډېر ښه کوینونه دي. همدارنګه سول اوس په ډېر ښه قیمت کې دی. تاسو کولی شئ په سول کې یو څه اندازه پانګونه وکړئ. زما خپله ورته اراده ده چې یو 3 سول کوین هم واخلم ځان سره. نو سول کوین هم ان شاء الله ښه پرافټ تاسو درکولی شي. ETH هم ښه ځای کې دی، بهترین ځای کې دی. تاسو کولی شئ په دې کې هم پانګونه وکړئ او تاسو ته ښه ګټه درکړي. ټیک شو، ډاشا کوین ښکته را روان دی. که چېرته ښه راښکته شو بیا به ورسره څه اندازه خریداري وکړو، خو اوس یې ورسره نه کوو. AR اوس مهال پمپ یې زیات کړی دی، لږ ورته انتظار شئ. دا هم ښه کوین دی، ښه پرافټ ان شاء الله موږ تاسو ته دا کوین هم راکولی شي. ټیک شو، او همدارنګه بل چې زما د ډېر د خوښې کوین دی او زه یې همیشه تعقیبوم هغه ډاټ کوین دی. ټیک شو، ډاټ کوین ما په دې ځای کې اخیستی، تقریبا ما په $2.5 کې اخیستی دی. د $200 مې واخیست. ټیک شو، اوس هلته هغه ځای پورې رسېدلی. دا هولډ کوم تر 2-3 میاشتو پورې، الهي یو کال ډېر ټایم ونیسي زه دا ډاټ کوین چې دی هولډ کوم. صحیح شو، ګورئ په دې کې ما ډېره زیاته یعنې خرید فروش مې پکې ډېر زیات کړی دی. زه تاسو ته د دې ویکلي چارټ وښیم. ګورئ ما څومره ځایونو کې اخیستی، سیل کړی، اخیستی، سیل کړی، اخیستی، سیل کړی دی. دا ګورئ دا ویکلي دغه دی ښه. خو بیا مې دلته بیا بای کوم، بره چې لاړ بیا د سره ګورو دا به سیل کوو. ټیک شو، نو دا ډېر بهترین کوین دی، بیسټ کوین دی. نو په دې ویډیو کې ما تاسو څو کوینونه وښودل. په دې هیله چې تاسو پانګونه پوه کړئ. بیا خاص طور سره تاسو په TRB کوینونو کې زه تاسو ته ښیم. ښه، دلته تاسو ګورئ ما TRB کوین اخیستی دی. ټیک شو، TRB کوین مې اخیستی دی. تقریبا ما دا د 3.5 اخیستی. ټیک شو، 15 چې په هغې وخت کې د $3.5 ورس تقریبا ما ته دی څو ګټي، تقریبا 80 شاوخوا پرافټ دی مال ته راکوي. ټیک شو، دا کوین ټیک شو، ګوره تقریبا ټوټل ما ته د 3.5 پرافټ راکوي تر اوسه. ښه ده، دا ما ځان سره هولډ کړی دی. بهترین کوین دی، بیسټ کوین تاسو اخیستلی شئ. اوس به راشو بل کوین به هم تاسو ته زه وښیم. ډاټ کوین دی، ډاټ کوین ما اخیستی دی. ګورئ زه به دا تاسو ته وښیم. تقریبا ما د $100 دی اخیستی، تقریبا 15-16 پرافټ دی ما ته راکوي. ټیک شو، راځئ زه به تاسو ته یو بل کوین هم وښیم. او PP مې اخیستی ده. ټیک شو، PP هم ما د $100 اخیستی ده. اوس تقریبا ما ته $9 پرافټ راکوي. همدارنګه لینک کوین مې اخیستی دی. لینک کوین هم ما ته اوس ښه پرافټ راکوي. تقریبا ما په 14.2 کې اخیستی دی. ټیک شو، یعنې اوس مهال کم پرافټ ما ته راکوي. نو دغه کوینونه دي در سره وایخلئ ان شاء الله په راتلونکي کې تاسو ته ښه ګټه درکولی شي. سپاټ خو بهترین پرافټ ورکوي. صرف هولډ وکړئ، پیسې یعنې تاسو داسې مه کوئ چې ټولو پیسو کوینونه واخلئ. لږې لږې پیسې واخلئ، د لږو ځان سره وساتئ. نو ان شاء الله ښه پرافټ تاسو ته دغه کوینونه درکولی شي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که بیا هم کوم ملګري سره پوښتنې کولی شئ تاسې همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. مننه.